السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ډېره موده وروسته رامعلومېږي. مهرباني کښېنئ. څنګه یاست؟ شکر دی. خیر دی؟ شکر دی ډاکټر صاحب. تاسو ښه یاست؟ بېخي الحمدلله. شکر دی. جوړه شئ. مننه. خیر اوسئ. مریض را پرېږدئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه وروره. په خیر یاستئ؟ شکر. صاحب زکام سر مې هم درد دی. سر یې درد دی؟ داسې که؟ تلاس که؟ او دا ډېر خطرناکه ده. زه به معاینات درته ولیکم ښه؟ همدا اوس به ته سیده ورسې د وینې معاینات به مو وکړې ښه؟ او سیده به ورسې د سر اکسرې به مو واخلې او دا ډېره خطرناکه ناروغي ده. ورسه ورسه. بل مریض را پرېږدئ. راځه. ډاکټر صاحب د وینې معاینات او مهرباني مریض حاضر یاست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او ډېره مننه. په خیر یاست؟ بېخي مننه. مهرباني. ډاکټر صاحب تېره ورځ مې د فوټبال بازي کوله نو پښه مې خوږ شوه. ښه پښه دې داسې که؟ پښه مې خوږ ده. دغه نوکې اوهو ښه 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 دغه نوکې خوږ دي نو ښه. زه به درته ولیکم. صبر شه. ته به سیده ورسې ښه. د شپږ اووه رقمه معاینات به وکړې ښه. د پښې مکمل اکسرې به دې واخلې. د مکمل بدن اکسرې به هم سره واخلې. د وینې معاینات هم دي. د تلسمیا معاینات مې درته ولیکله. دا ټول سیده ورسه. لابراتوار ته ورسه. معاینات ژر وکړه. راسه بېرته یې ماته راوړه. تاسو ورسئ. خپله دواخانه مو ده که یا بیا زه دوا درته لیکم. تاسو ورسئ. فلا معاینات وکړئ. ورسئ معاینات وکړئ. بل مریض. ډاکټر صاحب بلې دا اوس څه کیسه ده انډیواله؟ ما ستا څونه صفتونه اورېدلي دي. دا پښه خوږ ده. ته د وینې معاینات و اکسرې و هغه بل زکام دی. زکام ته ته د سر اکسرې څنګه وکړې؟ نو دا دونه غټ روغتون، دا 200 کارګر، دا 100 ډاکټران، دا چارې ماته هر کال وایي چې ما عمرې ته واستوه. دا پیسې به څه شي برابرېږي؟ دا غټ مارکېټ، دا ټوله کرایه، دا دوا وي چې هره دوا په اسمان زړېږي، دا نور حساب کتاب چې د خارج څخه موږ دا درملو دواوې راغواړو، دا په څه شي راځي وروره؟ چې دغسې هر مریض ته 12 رقمه معاینات ونه لیکمه، د وینې معاینات ونه لیکمه، د زکام لپاره اکسرې ونه لیکمه، دا دونه پیسې د کومه کېږي؟ دا کرایې، دا ماشینونه، دا نور خرڅ خراجات د کومه خوا برابرېږي؟ ډاکټر صاحب ما چې ته څونه ښه انسان یې، اما ته خلک شکایې خپل روغتون په چلې ډاکټران عمرې ته پاسه په دغه څخه پیسو باندې. ګوره عادي صاحب دا کاروبار دی چې دلته سړی دغسې ونه کړي، 12 رقمه معاینات ونه لیکي، نه کېږي. ډاکټران معاش غواړي، ډاکټران معاش غواړي، دا ځای کرایه غواړي. دا سم نه غواړي تر څو ځان سم نه کړي زما استاد والي پر دغه ځای پاتې. ګوره عادي صاحب کاروبار بیل دی، انټوالي بیله ده. خدای دا خلک به موږ څنګه پوهوو؟ په دغه اوس دوی نه پوهېږي چې موږ که 14 رقمه معاینات ونه لیکو دا روغتون کله چلېږي؟ دا ډاکټران معاشات غواړي، نرسان معاشات غواړي، دا کارګر معاش غواړي که نه غواړي؟ هم هر کال یو نه یو ډاکټر راځي ماته چې ما عمرې ته واستوه. دا موږ څنګه وکړو؟ توبه خدای، بس موږ خلک دې په ژوند نه سمېږي. هلکه بل مریض را پرېږده. راځه